څنګه نه ولا د خلک را روان دي زموږ پرګلې به ته وځه پښتنه جمعه کوم دا چیرې ځي وروره چیرې ځي وروره د جبار اکا کره زه د جبار اکا کور چیرې دی د جبار اکا کره ځي جبار اکا کور خدا دې خیر څه کوي هلته وروره د جبار اکا کره ځو د جبار اکا زوی ګورو د دغه سړي د لور دپاره ښه د هغه دپاره ورځې ښه د عثمان واده راسه کوي او زه دغه یې ګرځم والله که راسه وکړي زما هم چم زه دې وربسم پوره شیطانت به ورته وکړم خطا به یې باسم ورسه درځه دا ښه نو ته دغه هلک لیدلی دی که هسې مرکې له را روان یاست یا موږ نه دی لیدلی دغه هلک یاره موږ یې اوس ګورو تا لیدلی دی دغه هلک وروره دا هلک ډېر زه ښه پېژنم دا زموږ همسایه دی دې له بیخي ډېرې مرکې راغلي دي خو چا دوستي نه ده ورسره کړې دا هلک چې دی ګوټکا هم خوري او مړ سګرېټی میده میده د غلا لاس هم ورسره وي ما د مسلمانۍ دا خبر درته وکړه نور ته ښه به پوهېږې چرچم به کوې دوستي ورسره کوې که نه هغه مخامخ کور اوخ یشام خو هغه دی ولاړ لکه دې خواته راسئ کور دلته دی یا وروره دا پوډریانو چرسیان ته خلک لوڼې نور کوي ولاړ شه بس خپل کار کوي درځئ وروره درځئ ها ته لکه زوی دا خلک ولې ولاړو او بابا ته دا خلک ولې ولاړل د جبار زوی په کور کې ناست د هغه ته واده ورکوي زه زمان په کور کې ناست ته ما ته واده نه راکوي ما هغو ته شیطانت وکړي ما ول دا پوډرې دی ګوټکا وي غلا هم ورسره کوي هغو خلکو ته ما جواب ورکړي ما شیطانت ورته کړی دی خدایه څه تر زوی دې راکړی دی او بدبخته زموږ په پیټک کې پنکه خرابه وله زه راولاړ شوم د جبار اکا پیټک کړم دا خلک راوغوښتلو چې مال تا وګوري دا خلک به راشي تا به وګوري ستا کوزده به دې وکړم هغه تا پسې واخیستلو بابا دا څه وه زه اوس ورځم خلک راغواړم ماما خبره ماما خانه دې خدای خرابه کړه ترکه چا درته شیطانت وکړه خپله کوزده د نصیب ووهه